جهادي مشر سیاف په طالبانو غږ کړی. داسې ښکاري چې دا ځل افغانان او نړیوال طالبانو ته په یو خوله شوي دي. د پلاوي ردول اوس طالبانو د سر درد جوړ شوی ده. ملګرو راځئ چې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څه وایي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت لخوا د اعلان شوي پلاوي ملاتړ کړی او ویلي دي له دې پلاوي سره هر ډول مخالفت د سولې بهیر ته زیان رسولی شي. نوموړي یکشنبې په یو ویډیوي پیغام کې ټینګار وکړ چې په دې پلاوي کې د ټولنې د ګڼو برخو استازي شامل دي او د ټول افغانستان استازیتوب کولی شي. ښاغلي سیاف همدار راز د حکومت پر مرکچي پلاوي غږ وکړ چې یو موټی او په یوه خوله له طالبانو سره خبرو ته کینی او باید غړي جلا دریځونه ونه لري. نوموړي وویل افغانستان یو ملت دی، قضیه هم یوه قضیه ده او د هیواد راتلونکی هم ګډ دی، نو ځکه باید خبرو ته هم یو متحد پلاوی ولاړ شي. د افغانستان یو شمېر سیاستوال نیوکه کړې ده چې د حکومت پلاوي په جوړښت کې له دوی سره مشوره نه ده شوې. خو پخوانی جهادي مشر سیاف وایي هغه پلاوي چې طالبانو سره خبرو کې د افغانانو دریځ وړاندې کړي او د افغانستان د ملي ګټو دفاع وکړي د ټول افغانستان پلاوي دی. نوموړی وایي په دې برخه کې د نظر اختلاف او موضوع پیچلي کول بین الافغاني مذاکراتو او د سولې بهیر ته زیان رسولی شي. ښاغلي سیاف په داسې وخت کې افغان حکومت مرکچي پلاوي ملاتړ کوي چې د یکشنبې پر ورځ افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحب سره کتلي دي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دې کتنه کې له ښاغلي موحب سره د هیواد پر روانو حالاتو بحث او مشورې کړي دي. یاد دې وي چې وسلوالو طالبانو هم د افغان حکومت پر مرکچي پلاوي نیوکې کړي دي او وایي دا پلاوي د ټول افغانستان استازیتوب نه کوي. خو افغان حکومت د یکشنبې پر ورځ په ځواب کې ویل طالبان دې نورې پلمې نه لټوي او ګام دې واخلي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وحید عمر یکشنبې کابل کې خبریالانو ته داسې ویل حکومت د طالب پلاوي په اړه کومه نیوکه نه ده کړې، نو طالبان هم حق نه لري چې د حکومت پلاوي سره مخالفت وکړي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدار راز د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغان حکومت مرکچي پلاوي د اعلانېدو هرکلی کړی و. افغان حکومت 2 ورځې وړاندې له طالبانو سره مخامخ خبرو لپاره خپل یو کسیز پلاوي اعلان کړی چې مشري به د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزی کوي. د پلاوي کې پر 5 میرمنو سربیره د قومي مشرانو زامن هم شامل دي لکه د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم، د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور زوی خالد نور، د مطلب بیگ زوی متین بیگ، د مولا نقیب الله زوی کلیم الله نقیبی هم پکې شامل دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې کوم نظر لرئ نو موږ سره حتما شریک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.